بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ. زمونږ کلاسونه خو عموما ډیر آسان وي ځکه چې په هغې کې مونږ اکثر بیسیک د انګلش سنټنسز یعنی کنورسیشن وي یا اوکیبلري وي، هغه هم بیسیک وي. او نن ما یو دوه داسې پریزز ولیدل چې په ما باندې ډیر زیات ښه ولګېده. نو چې څنګه مې ولیدل بس خپل ساز او سامان مې راواخیسته او زړه مې وغوښتل چې ستاسو دپاره دا ریکارډ کما چې دا پریزز تاسو هم زده کوئ. او زما کوشش دی چې په دې کلاس کې صرف دا پریزز نه وي، په دې کلاس کې له تاسو سره سنټنسز هم شریک کړم ستاسو د انګلیش ښه کېدو دپاره یعنی انګلیش امپروو کېدو دپاره. زما له تاسو نه دا امید دی چې تاسو دا کلاس تر اخره پورې وګورئ، هغه سنټنسز هم وګورئ او دا دوه پریزز چې ما کوم راوړي دي دا هم په مکمله توګه باندې زده کوئ. دا پریز چې ما سره اولنی کوم دی look into your collar، دا خبره مونږه په پښتو کې ډیره زیاته کوو چې په خپل ګریوان کې وګوره. look into your collar د دې مطلب دی چې په خپل ګریوان کې وګوره. ګورئ د دې تاسو ته زه مثالونه هم در کومه. ګورئ before blaming me why don't you look into your collar. Before blaming me why don't you look into your collar. د دې مطلب څه داسې شو، ګورئ په ما باندې د الزام لګولو نه مخکې په خپل ګریوان کې ولې نه ګورئ. مونږ وایو که نه یار چې ته په ما باندې د الزام لګئ نو د دې نه مخکې خو ته لږ په دې خپل ګریوان کې وګوره که نه، ته په خپل ګریوان کې ولې نه ګوري. نو د دې داسې مطلب شو before blaming me why you don't you look into your collar. په ما باندې د الزام لګولو نه مخکې په خپل ګریوان کې ولې نه ګوري. د دې به زه تاسو ته یو بل مثال هم درکمه. before raising a finger every politician must look into their own collar. ګورئ دا ډیر ښایسته سنټنس دی. یو بل ته ګوتې نیولو نه مخکې هر یو سیاستدان له ضروري دي چې په خپل ګریوان کې وګوري. یعنی دا سیاستدانان چې کوم دي دوی یو بل ته ډېرې زیاتې ګوتې نیسي، په یو بل باندې الزامونه لګوي. نو په دوی چې کله په بل باندې الزام لګوي نو دوی له پکار دي چې اول په خپل ګریوان کې وګوري چې زما څه کردار دی، نو د هغې نه وروسته دی په بل باندې الزام لګوي. د دې سنټنس داسې مطلب شو before raising a finger every politician must look into their own collar. یو بل ته ګوتې نیولو نه مخکې هر یو سیاستدان له ضروري دي چې په خپل ګریوان کې وګوري. ښه دا شو زمونږ اولنی پریز. د دویم پریز طرف ته زه ګورئ دا هم ډیر زبردست دی. no buck passing please. د نو بک پاسنګ پلیز مطلب دی خپله ذمهواري وپېژنه، په ما بحث مه کوه. مونږ وایو که نه چې بس ته خپله ذمهواري وپېژنه، ما پرېږده په ما باندې بحثونه مه کوه. د دې به هم تاسو ته زه مثال درکمه. نو بک پاسنګ پلیز کمپلیټ یور اون ریپورټس. د دې څه داسې مطلب معنی جوړیږي چې خپله ذمهواري په خپله پوره که، زه ستا ذمهواري نشم پوره کولی. نو بک پاسنګ پلیز کمپلیټ یور اون ریپورټس. خپل ذمهواري په خپله پوره که، زه ستا ذمهواري نشم پوره کولی. د دې به هم تاسو ته زه یو بل مثال درکمه. ګورئ دې ته وګورئ. I am tired of your passing the buck to me all time. د دې معنی ته وګورئ. د دې څه داسې معنی راځي زه ستا د ذمهوارۍ په پوره کولو ستړی شوم. یعنی زه ستا ذمهوارۍ په پوره کولو باندې ستړی شوم. I am tired of your passing the buck to all time. زه ستا د ذمهوارۍ په پوره کولو ستړی شوم. دا مونږ سره دوه پریزیزو
او زه اوس زما مخکې چې کوم اسان سنټنسز دي ستاسو دپاره نو هغه خو هم له تاسو سره په دې کلاس کې شریکوم. ګورئ په دې کې اول زه تاسو ته یو دوه داسې ټکي ښایم چې په دې کې زمونږ ډیر زیات کنفیوژن دی. یو دی کم ان او بل دی کم آن. تاسو به وایئ چې د کم ان څه مطلب دی او د کم آن څه مطلب دی. د کم ان مطلب دی دننه راشه. اکثر څوک بهر وي هغه ته مونږ وایو چې دننه راشه. نو د هغه ته مونږ ویلی شو په انګلیش کې کم ان یعنی دننه راشه. او بیا چې بل کوم دی کمان. د کمان مطلب دی راځه. یعنی مونږ زه روان یم او تا ته وایم چې راځه نو تا ته به زه داسې نه وایم چې کم ان تا ته به زه وایم کم آن راځه. په دې دوو ټکو به ستاسو کنفیوژن ختم شوی وي. ګورئ زو مخکې طرف ته ګورئ. گو بیک ټو یور ورک. خپل کار له واپس لاړ شه. گو بیک ټو یور ورک. خپل کار له واپس لاړ شه. آر یو سیټسفاید وذ دس. آیا ته د دې نه مطمئن یې؟ آر یو سیټسفاید وذ دس. آیا ته د دې نه مطمئن یې؟ ته د دې کار نه مطمئن یې؟ ښه جي. Who is there? دلته څوک دی؟ Who is there? دلته څوک دی؟ Who is outside? بهر څوک دی؟ د outside مطلب بهر یعنی بار. د کوټې نه بار دې ته وایي outside. Who is outside? بهر څوک دی؟ بیا که تاسو وایئ چې دننه څوک دی Who is inside? دننه څوک دی یعنی کوټه کې دننه څوک دی. Who is inside? دننه څوک دی. I will be with you in a moment. زه به لږ وخت کې تا سره یم. یعنی ته لږ انتظار وکړه بس په لږ وخت کې به زه تا سره یم. I will be with you in a moment. زه به لږ وخت کې تا سره یم. Are you with us? آیا ته مونږ سره یې؟ Are you with us? د us مطلب دی مونږ. آیا ته مونږ سره یې؟ Why should I do? ماله ولې کول پکار دي یعنی ماله ولې داسې کول پکار دي. Why should I do? ماله ولې کول پکار دي. Why should I go? ماله ولې تلل پکار دي. Why should I go? ماله ولې تلل پکار دي. ها why are you going? ته ولې ځې؟ going مونږ استعمالوو په پریزنټ کنټینیو کې. why are you going یعنی ته ولې ځې ته ولې روان یې. why are you so angry? ته ولې دومره غوسه یې. د angry مطلب دی غوسه پقار. why are you so angry? ته ولې دومره غوسه یې. ها why are you not going? ته ولې نه ځې. why are you not going? ته ولې نه ځې. why is she crying? هغه ولې جاړي. why is she crying? هغه ولې جاړي. خو په دې ځای باندې د نن ورځې کلاس پای ته رسي. زه له تاسو نه دا امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي او که زده کړي مو نه وي دا کلاس بیا را د سره کړئ بیا یې را د سره کړئ. په دې باندې ستاسو 10-12 منټه وخت لګي او دا کلاس تاسو دپاره ډیر فایدار دی. که تاسو غواړئ چې خپل انګلیش ښه کړئ او خپل انګلیش امپروو کړئ نو ستاسو دپاره د دې نه ښه کنورسیشن په یو ځای کې هم نه میلاویږي. د دې انګلیش اوریدلو سره ستاسو په انګلیش کې ډیر ښه والی راتللی شي. تاسو به په دې کې د ټکو معنی زده کوئ. په دې کې به داسې جملې زده کړئ چې هغه به تاسو استعمالوئ. نو همداسې په مزه مزه باندې به ستاسو انګلیش امپروو کیږي او ستاسو انګلیش به ښه کیږي.
ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته د لوی الله په امان.